خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. مصنف رحمه الله چې کوم باب راوړي په هغې کې اکثر د هغې عادت وي چې د قرآن کریم آیتونه راوړي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راوړي. نو دې نصوصونه چې کوم فواید کوم مسائل راوځي مستنبط کیږي نو هغه به مستقل ذکر کوي. نو دلته وفرمایل چې په دې مخکې باب کې څه مسائل دي غوږ ورته کېږده. اول دا چې سعة فضل الله تبارک وتعالى، د الله فضل، د الله رحمت، د الله مهرباني ډیره زیاته ده. دا مخکې حدیثونو کې ذکر شلو. د الله فضل ډیر، ان ربک واسع المغفره، ستا رب ډیر فراخه بخنه کوي. همدارنګه دویمه فایده پکې دا ده چې کثرت ثواب التوحید عند الله، د توحید ډیره لویه بدله ده د الله په نسبت باندې. موحدینو ته چې الله ورکوي ډیره لویه بدله ورکوي، ګناهونه ورته معاف کوي. درېیمه فایده دا چې تکفیره مع ذلک للذنوب، ثوابونه هم ډیر زیات دي او د هغې سره سره په دې باندې ګناهونه هم معاف کیږي. همدارنګه تفسیر الآیه التي فی سورة الانعام، په سورة انعام کې چې کوم آیات ذکر دی چې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، د هغې تفسیر دا دی چې د مؤمنانو نه موحدین مؤمنان مراد دي چې د خپل ایمان سره شرک نه یې ګډوډ کړی. د ظلم نه مراد شرک دی، ځکه چې د ایمان سره کله شرک ګډوډ کړی شي نو ایمان نه پاتې کیږي. د دې د وجې نه ورته امن او هدایت بیا هم نه میلاویږي. همدارنګه تأمل الخمس اللوات فی حدیث عباده، په دې کې سوچ پکار دی په حدیث د عباده کې چې کوم 5 خبرې راغلي چې د توحید اقرار کول، د رسول الله د رسالت اقرار کول، عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ ایمان په هغې باندې لرل، او همدارنګه جنت باندې ایمان لرل او په جهنم باندې ایمان. نو الله سبحانه وتعالی به داسې مؤمنان جنت ته داخلوي. په شپږمه فایده پکې دا ده چې د دواړه حدیث سره راجمع کړي. حدیث د عباده چې ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، هر عمل باندې چې الله به جنت ته داخل کی. او حدیث د عتبان هغې کې دا راځي چې یبتغي بذلك وجه الله، نو دا سره جمع کی نو معنا د لا اله الا الله هغه معلومیږي چې د لا اله الا الله معنا صرف دا نه ده چې په خولې ووایې. یبتغي بذلك وجه الله، د الله د پاره به دا خبرې کوي او د دې په مقتضا به عمل کوي. والعمل بمقتضاها، نو بیا به ته کامل مؤمن کیږي. او په دې سره ډېر خلک چې دوکه دي په دې سره د دې حدیث دواړه حدیث چې راجمع کړي نو د هغې دوکه ظاهریږي چې صرف په ویلو کار نه کیږي، عمل به هم کوي. همدارنګه بله فایده پکې دا ده چې كون الانبیاء یحتاجون للتنبیه على فضل لا اله الا الله، انبیاء کرام اگر چې ډیره لویه مرتبه لري، د الله ډیر خواص بندگان دي، خو د هغې سره سره هم دې ته محتاج دي چې الله ورته تنبیه ورکړي. لکه موسی علیه السلام د الله اولو العزم پیغمبرانو دی، بیا ته هم الله سبحانه وتعالی د لا اله الا الله فضیلت ښه واضحه کړی. همدارنګه النص على ان الارضین 7
کالسماوات. دا په نص سره دا خبره ثابته شوه چې وزمکې دي لکه څنګه چې واسمانونه دي. دارنګه اثبات الصفات خلافا للاشعريه والماتريديه وغيرهم من الفرق الضاله. په دې نصوصو کې د صفات او اثبات لکه یبتغي بذلك وجه الله، همدارنګه د الله کلام دا پکې ذکر شو. اگر که د کږو زړونو والی نه مني. دارنګه بله فایده پکې دا ده چې د عیسی علیه السلام فضیلت پکې هم ذکر دی، لکه وروح من کلمته القاها الى مریم. همدارنګه معرفة فضل الایمان بالجنة والنار، په جنت او جهنم باندې ایمان لرل دا ضروری دي. او معرفة قوله على ما كان من العمل، دا ټکی چې دی د دې معنا موږ وکړله چې الله به ته ګناهونه معاف کړي، جنت ته به ورسوي، خو بیا به د سره د خپلو اعمالو مطابق برتاو کیږي په جنت کې. که ډېر اعمال یې کړي نو الله به ورته اوچتې مرتبې ورکړي، او که نه یې نو الله به ورته د هغې په نسبت ښکته مرتبې ورکړي. همدغه رنګه معرفة ان المیزان له کفتان یا کفتان، دا خبره ذکر ده چې د تلې دوه چابړي دي. د دې په حقیقت الله سبحانه وتعالی پیږي، د الله تله ده او دا ټول به پې کېږي د قیامت په ورځ باندې. همدغه رنګه معرفت ذکر الوجه، په دې نصوصو کې د الله سبحانه وتعالی صفت ذکر شوی ده چې د وجه مخ چې ورته وایي، نو دا د الله سبحانه وتعالی صفت دی. څنګه چې د الله سبحانه وتعالی د ذات سره د هغه د شان سره مناسب وي، موږ ته کیفیت نه دی معلوم، معنا یې راته معلومه ده، او د الله صفت دی په قرآن کې الله ذکر کړی دی او په حدیث کې هم ذکر شوی دی. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.